بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه باندې چې زموږ ستاسو ټولو خالق د نیکۍ او بدۍ ټولو اختیاردار دی. الله دې په وطن کې سوله راولي، الله دې په وطن کې خیر خیریت پېښ کړي، خدای دې د وطن خلک د دغه مشکلاتو تکالیفو نه خلاص کړي، لږه فقر، بې سوادي، بې علمي، ناپوهي، په خارج پورې تړلي مخبران دا د خدای ورک کړي او نور د وطن الله پاک روغ جوړ کړي. خدای پاک دې وطن ته خیرونه پېښ کړي او د ملي خلکو او د ملي افکارو نظریاتو خلکو ته د خدای وحدت او قوت ورکړي چې د وطن په خیر ښېګڼه کې خپلې برخې اخلي او خپلې خوارۍ کوي. تاسو ټول ته هرکلی وایم، کلیوال صاحب ته، زازي صاحب ته، شینکۍ کړو خیل کور ته، ګردیوال صاحب ته ستړي مو شئ، په خیر راغلی. ستاسو ټول اختر دې مبارک شي. په افغانستان کې چې ټول هغه کسان زموږ دا خپرونه ګوري د ټولو ته اختر مبارکي وایم. عبادتونه او قربانۍ دې د الله په حضور کې خدای قبول کړي. زه لکه د هرې اونۍ په رنګه باندې موږ بیا د تېرې اونۍ په مسایلو باندې غږېږو. په تېره اونۍ کې ډېره مهمه خبره دا وه چې د افغانستان د وزارت دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر ته سفر وکړ. د قطر د دولت په دعوت باندې سفر کړی، هلته تللی او په قطر کې د هغې د وزیر خارجه سره، د امنیت ملي سره، د وزیر دفاع سره، د دې خلکو سره ملاقاتونه وکړه. د دې ملاقاتونو په خبرو نتیجې او د خبرو بنیادونه تاسو چې دا ظواهر د خبرو هم ډېر ښکاره نه شو په میډیاګانو کې چې څه وویل شو څه ونه شو، خو لویه خبره پکې دا وه چې د قطر دولت پیشنهاد وکړ چې افغانستان سره نظامي همکاریو تړون امضا کړي. د نظامي همکاریو تړونونو تر شا ته موږ تاسو ټول پوهېږو، ډېر خلک پوهېږو چې تر شا به یې څه لوبې روانې او څه لوبې شاته وي، خو مخامخ د نظامي تړون په نامه باندې یو شی وي، هغه امضا کېږي. دا چې د قطر دولت د افغانستان سره بدي نه لري، د هېڅ وخت د افغانستان ته کوم بد جبده درلوده. امارات، قطر او بعضې عربي هېوادونه دوی د افغانستان سره په سختو کې مرستې کړي او په ښو ورځو کې هم د افغانستان سره دوی ولاړ خلک او کومکونه یې ورسره کړي. پوښتنه به داسې وکړو چې د دې سفر نتایج به د افغانستان دپاره څه وي او په دې سفر کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته څه په لاس ورغله. دا په دې باندې به خبرې وکړو او دغه سوال به زه راجع کړم. کلیوال صاحب تاسو له به راجع کړم، تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر پرې ووایئ، بیا به نورو خبرو ته هم غوږ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه جناب خادم صاحب تاسو ته او دغه مجلس ټولو ملګرو ګډون کوونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته په هر ځای کې چې د زړه د کومې سلامونه او د اختر مبارکۍ وایم او هیله لرم چې ټولو د خپلو کورنۍ سره د اختر شپې ورځې په خیر تېرې کړي وي او تېرې کاندي. همدا رقم افغانستان کې د دایمي سولې او د ارامتیا په خاطر او په نړۍ کې د عمومي وضعیت د ښه کېدو او د انساني وضعیت د راتلو په خاطر باندې دعا کوو چې خدای دا جهان دغه تشنجاتو نه خلاص کاندي. جناب خادم صاحب خبره زما په نظر باندې چې زه مخکې هم دا خبره کړې ده او بیا یې کړم چې دا سفرونه او دغه ملاقاتونه دغه خبرې چې د افغانستان د چارواکو او د نړۍ ترمنځ روانې دي په شکل د اشکالو باندې د افغانستان دپاره یو ښه زیری دی او په دې امید یو چې دا د افغانستان د خلکو دپاره یو د یوې خوا نه د یوې خوا نه ګټه ورسوي. خو له بده مرغه باید ووایم چې د افغانستان تر ټولو مهمه مسله د دې خارجي سفرونو نه زما په نظر باندې هغه داخلي جوړښت چې افغانستان کې د امارت اسلامي د راتګ سره سم هغه بنیادونه چې جوړ شوي وو وړنګېده، وران شو، د منځه لاړه. په یو ملک کې چې قانون نه وي، په یو ملک کې چې د هیڅ شي دپاره یو اصول طرح نه وي او په مبهمو قوانینو باندې چې همدا وایي چې موږ شریعت اسلامي، حتی موږ تجارت هم په شریعت اسلامي کړو، موږ صنعت هم په شریعت اسلامي کړو، خو هیڅ معلوم نه دي او نور باندې ملت پوهېږي چې په دې شریعت اسلامي کې موږ کوم حدودات لرو چې په هغې کې موږ د خپل ټولنیز ژوند ته ادامه ورکړی شو. خو له بده مرغه لکه څنګه چې د علماو جرګه تېره شوه دا خبره پکې راواضح نه شوه چې موږ څنګه یو دولت یو، زموږ د دولت نوم څه شی دی، زموږ قوانین څه دي، زموږ د ملت د خلکو حقوق څه دي، د نړیوالو سره زموږ اړیکې او روابط څه ډول دي، دا پکې را پیدا نه شوه. یو چا هم دا خبره ونه کړه.
او نه په دې باندې کوم بحث وشو د هغې نه راوروسته چې د اختر راغی په اختر کې هم خلکو یوه تقاضا لرو د یوه هیله یې لرو د یوه ارزو یې لرو ده چې د امارت اسلامي مشر ملا صاحبه چې د علماو د جرګې نه یا د علماو د غونډې نه بیعت هم واخیسته اقلا د ملت دپاره به یو څه د بعضې نقاطو ظهور وکاندي هغه به د خلکو ته وښیي چې د ملت کې څه روان دي موږ څه غواړو څه باید وشي چې هغه هم کومه اشاره ونه لرو دا حتی په همدې باندې چې موږ حدود جاري کوو په لنډ وخت کې او تاسو به وګورئ او دا شریف حدود که څوک غواړي او که څوک یې نه غواړي موږ دا عملي کوو د بله طرفه وزیر خارجه قطر ته لاړه هلته د خلکو سره وکاته وروسته د دفاع وزیر سرپرست وزیر ورته وزیر دی نو مجاهد صاحب هلته لاړه زما په نظر باندې ماته د مجاهد صاحب چې زه ګورم خبرې مې کله اورېدلې دي یو روښانه سړی راته معلومېږي او داسې هم راته ښکاره کېږي چې د په ذهن کې بعضې داسې شیان شته دی چې هغه به د دې ملت په ګټه باندې تمام شي او همدې دپاره به کار هم کاندي خو دغه پیشنهاد چې قطر کړی دی ماته ډېر عجیب ښکاره کېږي زه نه پوهېږم په نړیوالو حقوقو کې به دې ته سړی څنګه نوم ورکولی شي چې یو مملکت په رسمیت نه پېژنم سفیر په خپل هیواد کې نه پرېږدم زه خپل سفیر هلته نه کېنوم د دوی سره د نړیوالو نورمونو په اساس باندې هغه تعهدات چې باید وشي په سیاسي لحاظ باندې هغه نه منم هغه نه کړم او دفاع په باره کې ورسره پروتوکول امضا کوم چې تاسو سره همکاري کړم دا ډېر یو عجیبه غوندې ماته معلومېږي چې دا د کوم قانون په اساس د کوم د یو ګروپ سره یې کړي که د یو ملت سره یې کړي د یو هیواد سره یې کړي که طالبان یوه ډله یو د ډلې سره یو قرارداد امضا کوي خو صحیح ده وده یې که ورسره که طالبان د دې ملت نمایندګان د ملت سره یې کړي دا ملت یا دولت یو د دولت په شکل یې ورسره امضا کوي نو دا دولت تا په رسمیت پېژندلی ته د دې دولت سره څه تعاملات لرې دا دولت تا ته داسې دولت ښکاره کوي چې دا باید په نړیوالو نورمونو باندې دولت په سویه وپېژندل شي نو دغه مسایل ډېر ماته مبهم ښکاره کېږي او زه داسې فکر کړم چې د دې تر شا به څه نورې خبرې هم پرتې چې په هغې باندې موږ نه پوهېږو ځکه څومره چې موږ او تاسو ته معلومه ده د قطر هېواد په منځني ختیځ کې عینا داسې موقف لري لکه په لرې په شرقي اسیا کې چې د کوریا هېواد د امریکا دپاره دی د جنوبي کوریا دلته د قطر هېواد داسې معلومېږي چې اصلا د امریکا نه یو جوړ شوی پلان مخته بیایي زه فکر نه کوم چې قطر به په دغه موقف کې وي چې دی به په مستقله توګه وکړی شي چې د افغانستان اردو او یا د افغانستان د نظام سره امنیتي قرارداد داسې وکړي چې هغه بیا تکمیل کړی شي تمویل کړی شي کادرونه ورته ورکړی شي وی روزلی شي او یو منظمه اردو جوړه شي دا کار ماته د قطر د صلاحیت نه یا د قطر د هیواد د اجتماعي او نظامي موقف نه چې څومره سړی مطالعه کوي ډېر لوړ ښکاره کوي نو زه داسې فکر کړم چې د دې تر شا کوم پلان داسې شاید موجود دی چې قطر په منطقه کې د امریکا د منافعو یو لکه په یو هیواد کې چې یو مملکت سفارت لري په منطقه کې د قطر هیواد د امریکا دپاره د یو سفارت ماته داسې معلومېږي چې د یو سفارت وظیفه اجرا کوي نو دغه وظیفه شاید امریکا ورکړي شاید غرب ورکړي شاید ناتو ورسره خبرې کړي چې په دې باره کې د افغانستان سره خبرې وشي ځکه دلته د منځنۍ اسیا هیوادونه تشویش لري چین تشویش لري روسیه تشویش لري چې د دې هیواد نه به موږ ته ترورستان را صادرېږي موږ به اته بله ورځ په ازبکستان باندې وایي راکټونه راغلي ترمیز په ښار باندې چا وویشته د کوم ځای نه راغله څوک خبر نه دی نو په دې باندې زه فکر کړم چې افغانستان موضوع ماته د دنیا یو د خطرینو موضوع نه معلومېږي چې امریکا روس او چین درې واړه په محراق کې لري چې په دې باندې باید کار وکاندي د اوکراین موضوع امکان لري حل شي هغه د اروپایي هیوادونو او د روس او د ناټو او یا د امریکا ترمنځ یوه خبره ده چې راغلې ده غواړي چې یو بل ته په هر شکل باندې شي یو شکست ورکاندي او یو بل ضعیفه کاندي مګر د افغانستان موضوع بیخي یو جهاني حیثیت پیدا کړی دی
په دې کې چین داخل دی، په دې کې روس داخل دی، په دې کې منځنۍ اسیا داخله ده، په دې کې هندوستان داخل دی، په دې کې امریکا ور داخله ده، په دې کې عرب او عجم ټول ور داخل دي. بناءً د دغه موضوعاتو باندې پوهېدل او یا د دې تر شا چې څه خبرې پرتې دي دا ډېر مشکل کار دی. زما په نظر باندې زه چې ځان ته فکر کړم زما دا فکر نه رسېږي چې په دې باور نه یم چې قطر ده په تنهایی صورت باندې دغسې یو پروتوکول د افغانستان د دولت سره چې دولت په رسمیت نه پیژني او قرارداد ورسره کاندي. ما ته داسې معلومیږي چې دا لوبه په بل ځای کې ده، د بل ځای نه راپیل شوې ده او قطر صرف لکه پاکستان چې د یو انجو په شکل باندې وظیفه اجرا کوي، چېرته چې تروریستي ډلې پاکستان یې تقویه کوي، هیوادونو ته یې لیږي، تخریبات ورباندې کاندي، هغه یو انجو ده او د بل ځای نه هغه انجو خپل دغه اخلي، مصارف اخلي او ګټه ورنه پورته کوي. نو ماته د قطر موضوع د افغانستان په باره کې همدغسې ښکاره کېږي، ځکه چې د 11 کاله چې وشو، 12 کاله وشو چې په قطر کې د افغانستان خبرې روانې دي، هلته دفتر ورته ورکړی دی، دا دفتر څوک چلی، دا پیسې څوک ورکوي، د دې مصارف چا په غاړه باندې دي، دا ټولو ته معلومه وي. دغه جرګه چې روانه وه 2 کاله هلته د دې مصارف چا ورکول، دا ټول د امریکا پلان و. بالاخره امریکا د همدغه ګروپ سره چې طالبان دي خبرې کړي دي او د همدغه ګروپ سره د عوامو دپاره یو شانې سیاست دی، د پردې تر شا بل شانې خبرې روان دي چې ورو ورو به دغه خبرې را میدان ته کږي او لکه د قطر په شانې هېوادونه به راځي او بیا به د طالبانو سره معامله کاندي او دغه معامله چې کوم حتی به رسېږي دوی به څنګه د امریکا او د روس په مقابل کې به څنګه طالبان استعمالولی شي دا به لږ وروسته معلومه شي. اوس ماته وخته معلومېږي. ډېره زیاته مننه. زما همدغه نظر دی جناب خادم صاحب. دا کلیوال صاحب ډېره مننه کوم، ستاسو ښکلې خبرې مې واورېدې، ټولې زموږ نورو ملګرو مې واورېدې، په افغانستان کې خلک یې مې اوري، ښکلی نظر و او واقعا هغه ټکي وو چې د ټولو په زړونو کې همدغسې ده او دې کې هېڅ شک نشته دی، دا په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي. قطر په منځني ختیځ کې لکه کوریا د امریکا نمایندګي کوي او سوال دا دی، ستاسو په خبرو کې یو سوال پیدا کېږي، ما ته هغه سوال دا دی چې امریکایان که چېرته د قطر په خوله باندې بېرته د افغانستان وزارت دفاع سره کومکونه کوي او د قطر د لارې کوي، نو بیا یې ولې د افغانستان اردو تخریب کړه د قطر په پخواني قرارداد کې ولې د دې تخریب ماده راغلې وه؟ دا داسې معنا لري لکه په انګریزي کې ورته وایي وی سلیپینګ ود د انمي. نو امریکا د یو خوا نه د طالب سره دښمني کوي، پیسې پرې قیدوي او میلیون قسمه اخطارونه ورکوي، د بل خوا نه ډېره بغرنجه موضوع نه ده. جناب خادم صاحب زه داسې فکر کوم چې موضوع خو ډېره بغرنجه څه چې بیخي د بغرنج نه هم ورتېره ده، په دې کې شک نشته، دې باندې پوهېدل اسان کار نه دی زما په نظر باندې. منتها خبره داسې ده چې پروژه ته د امریکایي ده، په دې باندې باید سړی پوه شي. دغه دولت چې امریکا جوړ کړی په افغانستان کې او 20 کاله دغه دولت د ټول جهات د دولت د امریکا لخوا نه تمویل کېده، کومک ورسره کېده، حتی په ډېرو مواردو کې کېدای شي چې سفارشونه هم د امریکا وو او پروګرامونه هم د امریکا وو تطبیقوله، خو یو شی ونه شو کړی، دیموکراسۍ دپاره راغلی، نه دیموکراسۍ پلې کړه. هغه دولت چې دوی په خپله جوړ کړی په خپله یې وران کړ. خو تاسې ولیده چې وران کړ، ټولو دنیا ولیده چې همدوی وران کړ، امریکا وران کړ، د کسته یې وران کړ، د یوې ډلې سره یې خبرې وکړې. دا چې دا ډله اوس دوی څه غواړي چې د دې ډلې نه د نورې نړۍ په مقابل کې څه ډول استفاده وکاندي، نو امریکا په دې باندې حساب نه کاندي چې هغه د افغانستان ملت هلته تباه کړي، د افغانستان خلک هلته هغوی په خپله هم ډېر وژلي، بمونه یې په استعمال کړي، د کسته یې په استعمال کړي. دا خبره موږ ټول ته واضح ده. نو په دې کې د څوک دا تشویش نه لري چې امریکا د طالبانو سره دښمني نه لري. امریکا د افغانستان ممکن د افغانستان د خلکو ژوند ورته اهمیت نه لري، خو د افغانستان موقعیت ورته ماهیت لري. طالبان هم ورته اهمیت نه لري، که سرکشي ورنه وکړه بله ډله یې پسې را روانه کړې ده، خو افغانستان موقعیت، د افغانستان موجودیت، د افغانستان خاوره، د افغانستان هغه ستراتیژیک جغرافیه چې هلته پرته ده هغه ورته اهمیت لري. نو د هغې اهمیت لپاره دوی د افغانستان نه په هیڅ شکل باندې د لاس ورداره نه دي، نه ورنه دا ځان راوباسي او نه دا مثلا همداسې پرېږدي چې دا د همداسې بې سرنوشته پاتې شي. او په مقابل کې که دا کار دوی ونه کاندي، چین ورته لاس راوږدوي، روس ورته لاس راوږدوي او بیرته د امریکا په مقابل کې استعمالي، نو ولې امریکا دا کار ونه کاندي چې تیار ورسره اړیکې لري، تیار ورسره قرارداد لري، تیار ورسره خبرې لري. هلته په قطر کې اوس هم په سلګونو په لسګونو مشران ناست دي، هغوی سره خبرې کوه. نو امریکا به کله داسې په سادهګۍ باندې
طالبان یا چین ته ورشوټ کاني چې زه ته ورنه استفاده وکړم یا به امریکا وروسته ورشوټ کوي چې زما په مقابل کې ته راولم سوا. نو زه فکر کړم چې دا خبرې چې کوم ځای کې ګټه ده او کوم ځای کې تاوان دی یا پیسې مصرفېږي یا تاوان پکې شي یا خلک مړه کېږي، د امریکا دپاره دا سوال طرحه نه دی. د امریکا دپاره دا طرحه ده چې په منطقه کې د طالبانو د وجود نه څنګه استفاده وکړي شي. تشکر کوم ګورو به وخت لا به ګورو چې د طالبانو د وجود نه بالکل وخت به را معلوموي په ورو ورو معلومه کې چې څه استفاده ترې کېږي. چونکې کړو خیل خور ورکلی درته وایم ستړي مو شي. غواړم چې ستاسو نظر واخلو، ستاسو نظر هم واورو چې د دې سفر نه د افغانستان دپاره به څه ګټې پېښې شي او موږ ته ضرر څه شي دی د دې سفر د مولوي مجاهد سفر قطر دې کې څه ګټې وي؟ ستاسو مایکروفون آف دی، مایکروفون هم آف دی. مننه روخان صاحب، مننه ستاسو د سوال او د پروګرام دعوت څخه. لومړی خو ټولو افغانانو ته د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي هم په دې هیله چې په خوشحالۍ او په صحتمندۍ لمانځلی وي له خپلو دوستانو او کورنۍ سره. ګرچې افغانستان له یو سختې مرحلې څخه تېرېږي، جالبه به نه وي، خو په هر صورت د ښه اختر غوښتونکی. راځو چې زما په اند باندې د ملا یعقوب سرپرست دفاع وزیر سفر دوه اړخه لري. یو هغه رسمي اړخ ده او یو غیر رسمي اړخ ده. قطر معلومدار د امریکا یو ستراتیژیک پارتنر دی او د امریکا سره نږدې اړیکې لري. د امریکا د پالیسیو پلي کوونکی یا د سیاست مخته وړونکی یو همکار خلیج یو ملک دی او د ډېر تلاش کوي چې په سیاسي ستراتیژیک رول په منطقه کې په اصطلاح ولوبوي او برلاسه سي او مطرح مملکت سي، یو بین‌المللي ستراتیژیک حیثیت پیدا کړي. کوم رول چې دوی د امریکا په غوښتنه او په خپل حدس او امپایل کې د طالبانو سره زما په اند دوی ناکامه راغله او خصوصا مایوسه دي کوم کارونه چې د طالبانو مشرتابه یا رهبري چې هغوی په پاکستان کې پاتې وو، له پاکستان راغله واک په لاس کې ونیو، نو ورته قطر او د قطر غوښتنې د قطر د فرمایشاتو ته ډېر مهم یا مطرح نه دي، ځکه چې هلته پاتې هم نه دي او د هغوی د سره کومه هوکړه هم نه ده کړې. او هغه کسان چې مثلا ته سیاسي مذاکراتو کې دخیل وو لکه ښاغلی عباس ستانکزی، تاسو د هغو هغه پس هغه خفګان او هغه قهر او هغه غصه او هغه اندېښنه مطبوعاتو کې دوه ځله ولیدله چې څومره هغه نګرانه ده او ویښوده چې دی موافق نه ده هغه کارونه چې فعلي حکومت یې کوي. نو دې خلکو مختلف دریځ غوره کړ، دنیا هم خفه کړه، قطریان هم خفه کړه او قطریان اوس حیران پاتې دي څه وکړي. په هر صورت یو تپل شوی کار د ورباندې او دوی غواړي چې دا کار سرته ورسي او فیصله بریالي راوځي. له یو طرف ته خو دنیا هم نګرانه ده که طالبان یوازې پرېږدي د هغه پایله به څه وي، او که طالبانو سره کار کوي د خپلو خلکو د فشار لاندې د نشي کولی، که هغه د ښځې ګروپونه دي، که هغه د مدني فعالین دي، که هغه د بشر د حقونو سازمانونه دي، دا ټول هغه مسایل هغه فشارونه دي چې دوی نشي کولی طالبان سره مستقیم کار وکړي یا په رسمیت وپېژني. مجبور یې چې د نورو ملکونو لار نه دوی سره کار وکړي، ځکه چې د طالبان یوازې پرېښودل او د چین او د روسیې لاسته لوېدل یا د ایران او پاکستان دوی د نه هم نګرانه دي. نو یوازینۍ ګزینه یا هغه انتخاب د دوی لپاره چې پاتې ده د قطر له لارې نه کار کول دي، چې هغه به قطریان به مسؤلیت اخلي او قطریان سره کار کوي، یعنی یو غیر مستقیم رابطه او هغه غوښتنې چې لري هغه به څنګه سره تبادله کوي. اوس راځو چې ملا یعقوب تګ څنګه ده. زما په نظر باندې ملا یعقوب مجاهد چې دی د طالبانو یو ځوان رهبر د حرکت یو ځوان رهبر دی. دی یو ځانګړتیا چې لري د پخواني د طالبانو د امیرالمؤمنین زوی پاتې شوی دی، یعنی هغه کسان چې د پلار سره همکار وو، همفکر وو یا په حرکت کې شامل وو، دې کس ته یو عقیده یا احترام یو هغه لري په مقابل کې. او په ضمن کې دا کس د پاکستان نه که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ یو ښه خاطره یو ښه نظر نه لري.
صحیح ده چې اوس به د پخواني امیر المؤمنین مړینه به یو مختلفه ډرامه جوړه شوې اما تر یو اندازه معلومات یا یو خبر همدام نه تایید شوه خبر همدام ده چې د پاکستان مثلا وژلی دی یعنې وژل کېدی د پاکستان د استخباراتو په لاس باندې شوی نو دا کس د پاکستان ته یو ډېر هغه نه لري په اصطلاح اخلاص نه لري بل داسې د پخواني امیر المؤمنین زوی دی بله ځانګړتیا شوه ځوان دی او ډېر متعصب هم نه دی او دې ته لیواله ده چې یو ښه رول ولوبوي مختلفه رول ولوبوي او پاتې شي یعنې اوس د طالبانو د حرکت پاتې کېدل او ژوندي پاتې کېدل او مطرح کېدل دا دوی لپاره یو لویه ننګونه ده نو د دې لپاره چې قطریان نو هغه کسان چې په پاکستان کې وو او د دوی له تاثیر لاندې نه دي یا دوی باندې ډېر تاثیرګذاره نه دي نو غواړي به چې هغوی سره رابطه جوړه کړي او هغه جمله کې یو بهترینه مهره چې ده همدا ملا یعقوب دی کېدای شي چې دې سړي ټاک دې سره رابطه جوړول د ارزیابي کول د وزن کتل د خبرو ته غوږ نیول د نه تعهد اخیستل څومره به د باندې حساب کېدای شي د څومره باید تقویه شي تر څو پورې دغه اوسنی رول چې طالبانو رهبري لوبوي که دا وکړی شي یو مرحلې ته راورسېږي چې هغه کې ځینې بدلونونه راشي کېدای شي دا سړی بالاخره د رهبري موقف یا مقام ته ورسېږي او د حرکت ژوندی پاتې سي او قطریان هم په خپل رول کې کامیابه راشي نو د ملا یعقوب تګ په مغه حساب باندې مهم او یو بل داسې اوس هم تقریبا کال پورې کېږي طالبان حکومت په رسمیت نه ده پېژندل شوی لا تر اوسه هم ځینې کسان دي چې مثلا خارجه وزیر نه ده یا د مذاکراتي پلاوي غړی نه ده اما بیرون ته باید سفر وکړي چې دا سفر هم یو اندازه پسې یو آزمایش هم کولی شي نشي کولی په مللي ستونزې ورته پېښېږي که نه پېښېږي دا بله مسله ده او بله مسله چې خپله طالبان لپاره ډېره جدي مطرح ده د خپله د دوی د نظامیانو تمویل یا ماهانه خرچه ده چې باید ورته ورکړی شي یا معاش ده چې نه لري دا یو لویه ستونزه دوی لپاره او دوی له دې نه شدیده نګرانه دي که همدغه کسان چې دوی په دومره په یو رقم ساتلی دي نو دا خو بالاخره دا هم کورنۍ لري مصارف لري د دوی نه ټیټپره کېږي نور حرکتونو ته ځي او شاید بل شخصي کاروبار شروع کړي نو دوی په خود یو لوی ننګونې سره مخامخ کېږي نو د ملا یعقوب لپاره دا هم مهمه وه چې څنګه وکړی شي چې د دفاع وزارت جنګیالیو ته یا منصوبینو ته چې دوی تقریبا ادعا کوي چې د 1 لک شاوخوا دي اته تاسو ولیدئ چې ملا یعقوب په دې باندې هغه پسته یو شین چراغ ورکړ چې دې کې مخالف نه ده که هند کې د دفاع وزارت منصب وروزل شي یعنی دا کس د دې تلاش کوي باوجود چې تجربه نه لري ډېر ځوان دی ډېر د خاص مهارتونو چیښته نه دی اما علاقمند دی غواړي چې دغه مختلف دروازې یا مختلف فرصتونه د دفاع وزارت په وړاندې خلاص کی او د وکړی سي او کامیابه کس راوځي نو زه فکر کوم چې د ان سره تماس نیول او هغوی ته پیسه د اطمینان ورکول چې ما لپاره دا زه دې سره موافق یم که زما منصب هلته وروزل شي نو شاید یو دلیل همدا وي چې هغه هم دا په خپله محاسبه کې داسې فکر کړی شاید ملا یعقوب هغه یو بهترین کس وي چې دوی سره په تماس کې پاتې شي سره همکاریانې وکړي او دغه رابطه د ملا یعقوب لارې نه د طالبانو حرکت سره جوړه شي بل دا چې ملا یعقوب یو ځوان رهبر ده د لوی قندهار په نمایندګي یعنې د ملا عبدالغني برادر له څنګه د یو بل کس دی چې په اصلاح دغه رهبري په شکل کولی شي باندې مطرح سي اړیکې جوړې سي او ور باندې حساب شي ځکه چې هغه افغاني زاړه کسان چې دي که هغه ملا هیبت الله شو که ملا حسن شو یا نور کسان شو دا واقعا دنیا تر مایوسه شوله د دوی دریځ د دوی خبرې د دوی کړنې دنیا یې هم ورخطا کړه هم پریشانه کړه هم مایوسه کړه و دنیا مجبوره دی چې یو الټرناتیو یا بدیل باندې هم کار وکړي شاید ملا یعقوب له هغه کسان نه وي چې روس له یو عمیق محاسبې چې دا هم د ملا محمد عمر مجاهد زوی دی په زمن کې ځوان دی په زمن کې د پاکستان تاثیر لاندې زیات نه دی او معتدله چهره هم ده کېدای شي په دې باندې یو قوي لابي وشي او د کس مطرح شي او اندازه قطریان هم کومک شي شاید هندیان هم په راتلونکي کې کومک
انده یو مطلوبه چینل به وي د نور لپاره چې وکړای شي طالبانو سره یو لاره د همکاري یا مشترکه ژبه پیدا کړي. ډېر تشکر کوم شینکې کړو خیر کور مهرباني خپل نظریه ډېر ښکلي. ځاځه صاحب راګرځم تاسو ته. دا موږ تاسو ټولو ته معلومه ده غونډه دنیا په دې پوهېږي چې په طالبانو کې دوه ډېرې قوي ډلې دي په عمومي لحاظ باندې. یوه د کندهار ډله ده، بله زموږ ستاسو د پکتیا ډله ده. په ژبه، په قومیت او په کلچر کې ټول سره یو شی دي. فکري اختلافات پکې موجود دي، دې کې هېڅ شک نشته دی. د پکتیا ډله چې د هغه اصلا طالبان نه دي، هغه یو حزب دی او پخوا هم یو حزب و، اوس هم یو حزب دی. خو هدف یو او مشترک عملیاتونه سره وکړو د افغانستان د دولتي قوت سره په خپل منځونو کې په یو شکل د اشکالو تقسیم کړو. جهان که دغسې د یوې ډلې سره دغسې ارتباطات نیسي او د بلې ډلې سره نور ارتباطات نه نیسي، فکر نه کوو چې دا به په آینده کې د افغانستان لپاره ډېر خطرناک واقع شي او ډېر سخت شدید تقاسم به پیدا کړي او افغانستان کې به د نوو جنګونو د نوو جزیرو لپاره فرصتونه مساعد کړي. ځاځه صاحب څه فکر کوئ تاسو؟ ستاسو مایکروفون اف دی ځاځه صاحب، مایکروفون هم ګل دی. سلامونه نیکې هیلې خادم صاحب، تاسو ته غږ مې اورئ؟ بلکل دی غږ اورو. سلامونه نیکې هیلې خادم صاحب تاسو ته او شنکۍ کړفیل خور ته، ګردیوال صاحب ته، کلیوال صاحب ته وړاندې کوم او ستاسو له طریقه د هېواد ټول ځورېدلي ولس ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې دا غمیزې زموږ د لمنه د زموږ د هېواد نه ټوله کړي. زه غواړم چې وړه تبصره ورباندې وکړم. هغه دا د خادم صاحب چې د افغانستان واک د افغانستان ولس په لاس کې نه ده او نه د طالبانو په لاس کې ده. دلته نړیوالې استخباراتي لوبې روانې دي، همداسې چې د پخواني نظامونه په افغانستان کې حاکم کړل او پر افغان ولس یې وټاکل، طالبان هم همدغسې کړل. دوی ته د حل لاره شتون لري، دوی په اساس د یو پلان مخ ته ځي. بله خبره دا ده چې اوس که تاسو که وګورئ په نړۍ کې افغانستان د افغانستان په نامه باندې پیژندل کیږي، اما متاسفانه په نن د افغانستان کې افغانستان د افغانستان په نامه نه پیژني. یو شمېر تاجکان چې د هغو تاجکو ډلو څخه چې مثلا همدغه عبدالله و چې 20 کاله په د افغانستان کې د پخواني حکومت په هغه کې موږ ټول نشو معلوماتولی، د وطن پرست اشخاص ورکي وو، د هغو خنډ وګرځېدلو. دا علت همدغه شی و چې پښتانه ونه کولی شي په هغه هېواد کې حاکمیت ترلاسه کړي. له بلې خوا تاسې دا د شورای نظار دا د مافیایي کړیو که قانوني ده، که د مسعود ډله ده، کورنۍ ده، یا دوستم ده، یا عطا ده او دا نور همدغه ډلې ټاکلې، دوی پښتون د پښتون په نامه نه پیژني. او تاسې که د ملل متحد اساسي قانون ته مراجعه وکړئ، په 21 اجلاس کې په 20 دسمبر د 2009 کال کې پریکړه کړې ده چې هغه یو شمېر انسانان یا قومونه چې د مختلفو جګړو یا د مختلفو ستونزو له لاسه خپل هېوادونه یې خوشي کړي دي، بیرته کولی شي دوی خپل هېوادو ته ستانه شي. نړیوالو لخوا نه کوم امانیت دوی ته شتون نه لري. اوس مثلا که دوی غواړي چې پښتون نه مني، تاجک تاجکستان ته لاړ شه، ازبک ازبکستان ته لاړ شه، ترکمن ترکمنستان ته لاړ شه. دا نو بهرنۍ ستونزې دي. د بلې خوا نه د خپله د ملا یعقوب تګ قطر ته او هلته د قطر د امیر سره د ده کتنه او د دفاع وزارت سره د امنیت د دوی د مشاور د امنیت شورا مشاور سره یو استخباراتو مشر سره تاسو ګورئ ملا برادر هم قطر ته لاړو، مګر د قطر امیر ورسره ونه لیده. دلته نړیواله بله ستونزه جریان لري، هغه دا ده چې دوی ته د افغانستان مسله ډېره راحته سره کولی شي چې دا مسله حل کړي. یوه ډله افراطي ډله ده، یوه معتدله ډله ده. دوی ولیدل، غربیان هم ولیدل، د نړیوال هم ولیدل چې د ملا یعقوب چې ده دا یو نرم او ملایم شخصیت خاوند او ځوان هم د دوی نه کولی شي دوی په راتلونکي کې په دې سیمه کې ګټه واخلي. لکه چې شینکۍ کړفیل خور وویل چې دا د ملا
هغه د هغه زوی ده نوم یې رانه هېر شو محمد عمر اخوند نو بله دا ده چې دلته امریکا متحده عربي هیوادونه په خاصه توګه عربستان سعودي او اسرائیل په هیڅ صورت سره نه غواړي چې ایران په دې سیمه کې یو قدرت وسی او د دې لپاره اوس تاسو ویل چې د امریکا جمهور رئیس د اول لومړي ځل لپاره د امریکا په تاریخ کې جمهور رئیس د چې ریاض ته سفر کوي او هلته خبرې او اعلان کې واضح ښکاره کړل چې دوی دغه ټول خبرې چې دي د ایران د اټومي وسلې په باره کې نو د دې لپاره هغه پخواني مافیایي کړي یا شورای نظر هر څوک چې و چې د افغانستان کې حاکمیت لري په هیڅ صورت سره امریکایان هغه نه تپې کوي هغه ډله ټپله چې د ایران هندوستان مرکزی اسیا او روسیې له خوا نه تپې کیږي او که چیرته هغه ډله په دې هیواد کې په قدرت ورسیږي په د کومو پریکړو په اساس یا هوکړو په اساس باندې لومړی به دوی افغانستان تجزیه کوي دوام به افغانستان د ایران چین او روسیې او د مرکزی اسیا د اثر لاندې راشي امریکا په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هغه ډله بیرته افغانستان کې حاکمه شي ولې هغه په اقلیت کې دي او پښتانه په اکثریت کې دي نو د همدې لپاره امریکایان غواړي چې د عربي هیوادونه غواړي چې طالبان دغه حمایه کړي دا چې په دوی کې افراطي ډلې دي د دوی سره شاید په دې 2 کاله قطر کې چې خلیلزاد خبرې ورسره کوي په دې ټول مسایلو کې دوی کم دغه ملا برادر ډله وه یا مثلا د حقاني ډله وه دوی ټول سره په قطر کې خلیلزاد خبرې کړي دي مثلا 2 کاله خبرې د سولې په نامه ته وکړل سوله هم د داسې خو نه دی چې هېواد ته د یوه بم غوندې راوغورځي سوله راشي دا یو څه شرایط لري وخت ته ضرورت لري نو سور فرش ورته اوار کړلو بیرته افغانستان ور طالبان ته ور وسپارل اوس دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې طالبان په افغانستان کې د حاکمیت نه ایسته کړي ولې غربیانو ته دا مسله بل رقم طرحه ده هغه وایي چې طالبان چې دي پښتانه دي او پښتانه په افغانستان کې اکثریت دي نو د دې لپاره دوی غواړي چې دغه ملایمه ډله په افغانستان کې حمایه کړي دا چې دوی په خفا کې ملا یعقوب مجاهد قطر د امیر سره څه خبرې کړې دي او هغه نو هیڅ چاته معلومې نه دي دوی ته خپله معلومې دي چې په څه مسایلو سره دوی تفاهم او یو پرېکړې ته رسېدلی زما خبرې خلاصې شوې بخښنه غواړم فرېد صاحب ډېره مننه ډېر تشکر ستاسو تبصره لنډه ډېره ښایسته او ډېره ارزښته تبصره وه په ټولو خواو باندې زه فکر کوم د ټولو تبصرې داسې ردي دي ډېر هغه مهم نقاط چې وو هغه پکې راسپړل کېږي او راوسپړل شو ګردیوال صاحب تاسو له راګرځم موږ د کلیوال صاحب د شرقي کړوخیل خور د غزازي صاحب په خبرو کې ډېر ښه مطالب او مختلف مطالب پکې واورېده د قطر په باب تبصره دا وشوه چې قطر د امریکا یو قمر دی په دا منځني ختیځ کې د هغې د قبندې لپاره کار کوي او هغې رول لوبوي په امریکا کې او دا چې قطر د افغانستان سره نظامي تړون کې د مرستو تړون کوي او نظامي همکارۍ ورسره کوي په نظامي همکاریو کې خو حتما د سلاګانو لیږلو او د سلاګانو ورکولو او د نظامي تمرینات او د عسکرو تربیه کولو د نظامیانو تربیه کولو د پیلوټانو تربیه کولو دا ټول شیونه پکې شاملیږي د دې ټولو خبرو ترڅنګ چې دا عملي کیږي دلته خو د پاکستان دا طماع لویه خېټه د افغانستان دپاره چې په افغانستان غواړي دا خېټه واچوي دا څنګه د پاکستان دپاره د زغملو وړ ده ګردیوال صاحب څه فکر کوي پاکستان په دې خوشحالیږي د حجرې ملګرو ته سلامونه او څوک چې موږ اوري او ګوري هغو ټولو ملګرو ته د لوی اختر مبارکي او نیکې هیلې داسې دی چې بنیادي خبر اصل کې دا ده چې دغه جګړه چې کومه ده دا استخباراتي جګړه ده استخباراتي جګړه دا ده چې دلته چې هر څه کېږي موږ او تاسو د ډېرو واقعیتونو حقیقتونو نه خبرېږو
د ملګرو ټول په جزئیاتو باندې پوره خبرې وکړلې زه په هغې ته نه راځم ځکه د ټولو ملګرو چې کومې خبرې وکړلې بالکل هغې کې جزئیات پوره ټولې موضوعګانې یې راوشپړلې بنیادي خبره اصل کې دا ده دا شی یا دا قصه چې امریکایانو شروع کړې ده دا ښکاره خبره ده چې اشرف غني لاړ هغه داسې یو څوک چې د امریکا په پوهنتونونو کې روزل شوی هغه یو دیموکراتیک سړی او د غرب او د اروپایانو هم فکره هم خیاله او هر رقم چې ورته وایي هغه یې لرې کړ. جناب خادم صاحب دا مایک ته بند کړه خبرې په ټلیفون کې دا د خبرې اخلال کوي موږ یې صحیح نه اورو. خادم صاحب هغه یې لرې کړ نو داسې یو خلک یې راوستل چې هغه دا دی وشم چې د سرپرست دفاع وزیر قطر لږي هغه د نظامي شیانو په هکله د دې معنا دا شوه چې هغه کیسې لاړې هغه دیموکراتیک فکرونه هغه دیموکراتیک او سوله ییز حالتونه دا به کېدای شي په راتلونکي څوارلس کې ونه نه جګړه به تودېږي او شمه به تودېږي او دا دغه نظامي حرکتونه چې شروع کېږي دا د دې هغه مخکینی قدمونه یا اګایي دي چې خلکو ته ورکوي چې دا جګړه به نوره ګردیوال صاحب ما خبره واوره ته غلی شه پرېږده چې د خادم صاحب خبرې خلاص شي موږ په یو شي نه پوهېږو دا داسې مجلس صحیح نه دی. خادم صاحب وخت دی چې هغه خپل بزنس کوي اوس په دغه کې نه خو موږ نه بیا قصه ورانه چې موږ قصه ورانه د قرآنۍ نو خدا خو اوس موږ راته سلسل خراب شي تاسو مزه وشلېږي بیا د خبرو که نه بیا څه غواړو. جناب خادم صاحب دا خبرې د غونډې خرابې کړې خفه نه شي بخښنه غواړم خو دا مایک آف کړه نو که بیا نورې خبرې پرې خیر دی دلته د خلکو خبرې خلاص شوې او دغه خبرو باندې موږ سره پوه نه شوي څوک هم نه دي ورباندې پوه شوي. نو ما تاسو ته دا خبره کوله د ستاسو ټولو ملګرو د هغه جزئیاتو په هکله باندې چې تاسو ورکړل که نه د ټولو ملګرو تاسو چې کوم مخکینیو ملګرو خبرې وکړلې هغې کې هر څه ما لپاره لازم نه دي چې په دې خبره وکړم او یا بیا پرې راشم خو ما درته وویل چې دغه جګړه روانه کوم طرف ته ده دا جګړه چې کول دا زی او په قطر کې نظامي مرستې او ملاتړ غواړي د دې معنا ده دا به اوس تودېږي او دا به ښه تودېږي دا چې څومره دا کوم شیان چې موږ او تاسې ته راوځي دا په موږ او تاسې او د افغان ولس یو قسم مشغول ساتي چې زموږ ذهنیتونه کېدای شي ښه شي کېدای شي راتلونکی وخت ښه راشي کېدای شي سوله راشي دا په دې کې مصروف ساتي سوله نه راځي که سوله راتلی اشرف غني به په دې طریقه باندې د منځه نه وی وړی لکه دا څنګه چې کوم حالات راغلل هغو او دو به سره جوړ شوی وی په کار دا و چې جوړ شوی وی خو دا قصه یې داسې خرابه کړله چې اوس به جګړه کېږي دا چې څومره توده جګړه به کېږي څومره ژوره جګړه به کېږي او دا جګړه به په قلاره څنګه د نورو هیوادونو ته دا به راځي خو دا سټپ په سټپ به راځي قدم په قدم به راځي ځکه دا په یو ځای نه راځي ځکه که ستاسو خیال ما په بله مخکینی دغه کې پروګرام کې وویله چې دلته خلک امریکایان او غربیان د دغې شیانو دپاره چې دا په افغانستان کې څه شروع کړي درې څلور مختلفې نقشې لري او هغوی ګوري چې د دوی کومه نقشه په رښتونې توګه او د دوی په ډېرو کمو مصارفو سره عملي کېدی شي هغه اپشن به بیا دوی د جبر وباسي او هغه به کوي موږ او تاسې پکې دل کېږو که زموږ زړه ښی او که زموږ زړه بدي دا قصه ده داسې متاسفانه ځکه چې موږ په دې تیرو شلو کال لکه ما مخکې چې شنکۍ کاړخول ته په خبرو کې هر شی اشاره وکړه چې دلته په هغه پیمانه باندې د افغانانو مختلفو ګروپونو کې کار نه کېږي چې رښتیا موږ یو قسم د قسمونو باندې 15% د دې جګړې مخنیوی وکړو او خلکو ته ځان وښیو چې نه امریکا ماما اروپایانو ماماګانو او غربیانو ماماګانو موږ دغه 15% یا 10% چې د ولس خلک یو موږ د سره دا نه منو دا خو نشته که نه دا خو نشته نو چې دا نشته هغه مجبوري چې هغه څه کوي هغه
طالبان په قدرت راوښتي دي او د 18 میاشتې په 2 میاشتې چې په قطر کې ورسره خبرې کولې همدې دپاره یې کولې هغه بندیان چې خلاص شو چېرته لاړه خو هغه تیار کمپونه ورته جوړ کړي او بیرته منظم شولو هغه د البدر او العمر او نه پیغام څه کمپونه تیار جګړه مار خلک دي تیار جوړ دي زینې معلوم دي کمپونه معلوم دي جامې او دریشګانې معلوم هر شی جوړ دي دا شی تودیږي منګ او تاسو له پکار دي چې په باجی باسونو کې دلته یا په نور ځایونو کې چې کم خلک کوي دې ته متوجه شو چې دا جګړه زمونږ په وطن باندې یا زمونږ په هیواد باندې ګرمیږي او زمونږ د هیواد نه بیله کا مخکنی چې کومه وه همداسې نورو ته خپرېږي نو په دې کې موږ خیر نه یو اول موږ ته دا لازمه ده چې موږ دا وویو چې زمونږ خیر پکې نشته زمونږ د ولس خیر پکې نشته نو چې زمونږ خیر پکې نشته دی د څه دپاره دا جګړه د چا دپاره دا جګړه او کم طرف ته روانه جګړه نه دا نو اصل کې بنیادی خبره ده زه د خپلې خبرې راغونډوم چې موږ له په دې پکار ده چې موږ دا جګړه نه منو او دا طالبانو ته موږ ویو ما نابله ورځ یو چا پوښتنه وکړه چې که دا طالبان داسې روان وي ما ورته ویل طالبان که داسې روان دي لکه دا څنګه چې روان دي دو ناکامیږي پکار خو دا وایي چې طالبانو په دې 10 میاشتو کې د ډیرو متحد المالو نیوترالو افغانانو سره په یورپ کې بهر ډلې لرلې ټپلې لرلې خلک لرلې خبرې ورسره کړې وې او په قلاره قلاره دا ولس په ځان راغونډ کړي کېدای شي د جګړې نه موږ یو قسم باندې وشو لکه تاسو د ملګرو اشاره وکړه چې دغه چې کوم دی د وزیر د دفاع چې کوم دی دا ځوان سړی دی دا نیوترال سړی دی کېدای شي ډېره تجربه نه لري خو دا ټیک خبره ده نیوترال به یي ډېره تجربه به نه لري خو دې آیا خود مختاره دی که دې خود مختاره وي او د دې وطن خلک او ځان دې وطن سره او دې هېواد سره په شباهت کې ځان راولي پکار وي چې دې خلکو په غیر د غربیانو په غیر د امریکایانو په غیر د ناټو هېوادونو نه د خپل ولس د خلکو سم یو ګروپ لرلی او هغه تلې او هغوی خبرې کولې چې کلیوال صاحب چېرته دی دا شرکۍ کړوخیل خور چېرته ده دا خو د افغانستان خلک دي دا راجر صاحب چېرته دی دا پلاني چېرته دی دا څنګه موږ راغونډ کړو په یو تارې لکه د مشکړو غوندې وپیلو او د دین یو څه جوړ کړو دا کشي کېدای شي دوی اندروني د دننه نه مرمت کړی شي دا یو امید دی خو که دا یې ونه کړ زه اوس نه درته یم دا ځای یاد لري دا جګړه به تودېږي او سمه به جګړه تودېږي او موږ او تاسې به هسې خبرې کوو دا د حالاتو لکه دا اوس هم چې وکړې هغه لاړ او نظامي مرستې به راځي او سبا له به 2-3 ټانکونه هم راشي 2-3 هلیکوپټرې به هم راشي جنګي به هم راشي دا په دې به هسې مشغول یو او نوره به قصه راته نه معلومیږي چې دا شی روان په کم طرف ته دی او منګه پکې اوس کم رول ادا کولی شو زمونږ او ستاسې رول پکې اوس هغه دی لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې په کار دا دی چې په طالبانو کې یو ګروپ پیدا شي او هغه په یورپ کې چې کم خلک دي یا په وطن کې کم خلک دي او هغه متحد المال دي او نن د دې ټولو حالاتو نه اړخ ته پاتې دي په هغو ګوتې وویل شي هغوی را میدان ته شي د هغو نه کړۍ جوړ شي او د دوی سره یو قسم د قسمونو باندې د حکومتدارۍ په کارونو کې او په نورو کارونو کې مرسته وکړي کېدای شي دا حالات د دننه نه مرمت شي او راتلونکي یو څه روښانتیا یا رڼۍ رامنځته شي په غیر د هغې نه زه دا جنګ تود بولم او دا درته وایم چې که چېرته طالبان پاتې شو دا ځای یاد لرئ بل کال ته به د دې نه حالات ډېر تودې او دا قصې به په قلاره قلاره ازبکستان تاجکستان ترکمنستان ته اوښتي ډېره مهرباني خادم صاحب اجازه ده یو عرض وکړم مهرباني وکړه اول خو زموږ یو مسؤلیت دا دی چې موږ باید بیرته د افغانستان نوم ژوندی کړو تر څو چې په افغانستان کې خپل افغان ولس یو ملي حکومت چې ټول ولسونو ته د منلو وړ وي را نشي دا ستونزې په هېواد کې له منځه نه ځي همدا اوس یا ملا یعقوب چې قطر ته تللی ده د دې نه وړاندې امریکایان د هفتې دي که د میاشتې 22 میلیونه ډالر طالبانو ته کومک کوي او دا د نړیوالو هېوادو خبرو کې دا ټول شیان نشه ته سپارل کېږي دوی خو دروغ نشي ویلی یو خبره چې کوي په مسؤلیت خبره کوي بله دا ده چې هر نظام چې په افغانستان کې راغلی ده هغو غوښتي دي چې په دې اکثریت ولس باندې یو نظام یوه ډله وه خپلې عقیدې ورباندې وقبلوي چې دا د ولس دپاره د منلو وړ نه دي
زما له نظره د څه ستونزې چې په دې هېواد کې رامنځته شولې ستاسو په اجازه باندې دا ټوله د مغه داود خان چې موږ ورته وایو شهید او قهرمان دا شی د هغه وخت نه راپیل شولې اوس تاسو چې کله داود خان په قدرت کې راورسېدلو محمد زرغون شاه چا ووژلو عارف کرشاه چا ووژلو او خان محمد خټي چا ووژلو تاسو ګورئ چې کله چې دا اوم د ثور شلولو 250 نفره د قلعه زمان خان د باغ نه چې په هغه کې محمد زرغون شاه شتون لرلو دغه مړي دوی راوستل په اډیرو کې ښخ کړل یعنی دا ټوله جنایتونه د مغه ورځ نه شروع شول چې پردی هیوادو زموږ په هیواد کې دغه ستونزې رامنځته کړي دي نو له همدې تاسو کې اجازه دغه ټلیفون زنګ وایي زه دا باید غلی کړم دا بعد لیک وبخښئ دا ټوله ستونزې د هغه وخت نه په دې هیواد کې رامنځته شوي دي او زه په زغرد او په ډاګه وایم چې که چیرې امریکایان یا د غربي هیوادونه دغه استخباراتي کړۍ چې افغانستان ته د دې حالت متوجه نشي په راتلونکي به نړۍ د دغه حالت څخه به ډېر لوی خطر ورته متوجه شي دا د دې لپاره چې امریکایان ولې په یوې ډلې ټپلې باندې اتکا کوي ولې په اکثریت ولس باندې اتکا نه کوي او دا زموږ ګناه ده او یو خپله د ولس ګناه ده چې هره ډله راغلې ده په دې ولس باندې حکومت کړی دی هر څه چې کړي دي ترسره کړي دي ورباندې کړي دي اوس طالبانو یو ښې کړنې هم لري بدې کړنې هم لري مګر بدې کړنې دا دي چې د رڼایۍ د پرمختګ د هر څه خنډ وګرځېدل د دوی چې هر طالب سیاسي شنونکی ده یا مذهبي شرعي شنونکی ده په تلویزیونو کې خبرې کوي د دوی اوله خبره دوهمه خبره لسمه خبره ټوله په میرمنو پورې تړلې یو څوک د دې طالبانو د هاشمي په نامه باندې دا سړی دومره سپک سړی ده دومره سپکې خبرې میرمنو ته کوي چې هیڅ حد اندازه نه لري اما موږ من حیث د افغانانو دا حق لرو چې د افغانستان د میرمنو څخه ملاتړ وکړو تر څو په دې اگر مګر دا به داسې شي دا به داسې شي دا به داسې شي دا کارونه به موږ دغو ته غوږ ونیسو عمر به هم تېري او دا وطن کې به همدغه لوبې روانې وي ته باور وکړه که دغه شورای نظار دا ورته دا چې امریکایانو طالبان د ملا یعقوب یې غوښتی ده دا د امریکا په اشاره غوښتل شوی ده د دې لپاره چې ایران هندوستان مرکزي اسیا هیوادونه شوروي د پخوانۍ دغه مافیایي کړۍ شورای نظار چې د هغو کلک ملاتړ کوي او امریکایان په دې پوه شول که د دغو خلکو ملاتړ په دې هیواد کې وشي دا یو دیوال ده چې روسیه ځان ته په راتلونکي کې جوړوي په دې سیمه کې او افغانستان هم ورباندې تجزیه کوي دا لوبې خو نن نه ختمېږي سبا هم نه ختمېږي تر څو چې دا قدرتونه په دې نړۍ کې شتون ولري دا لوبې به یا د سیاسي له لحاظه یا بعضې هیوادو ته یا به د جیوپولیټیک له لحاظه دغه ستونزې په دې نړۍ کې شتون ولري اما زموږ مسؤلیت دا ده چې د یو افغان په صفت د یو پښتون په صفت باندې پښتنو په افغانستان کې همیشه ملي یووالی ساتلی اما کله چې دغه یو شمیر دغه د شورای نظر دغه اقلیتو قومونو کړیو رهبران د دوی رهبرانو په وسیله باندې موږ نشو کولی د دوی ولسونه ملامت کړو دا رامنځته شول دغه ستونزې زموږ په هېواد کې رامنځته کړلې زموږ ملي مسؤلیت دا ده چې د دغو ټولو ناورینو په مقابل کې خپل ولس باندې غږ وکړو چې ولس په ورکېدو افغانستان په ورکېدو لاس سره یو کې دا وطن هم د غربیانو نه وژغوري هم د شرقیانو نه وژغوري هم د نن په هېواد کې دغه پردیو کړیو چې د پردیو مزدوران دي د پردیو پیسو په ذریعه باندې تمویل کېږي د دغو څخه یې وژغوري بله لار د خلاصون موږ د دې هېواد او د دې وطن نه لرو دا یوازینۍ لاره ده تمام ورځ په خبري رسانیو کې د یو شمېر سیاسي شنونکي دي چې تاسې هم ټول پېژنئ دغه چې دي لکه هغه وچکالي چې راغلي په دې تلویزیونو باندې دوی همیشه راغواړي دي خبري رسانې ته لکه هغه وړیا په نامه باندې یو څوک ده یو څوک په نامه دی ممتاز ده یو څوک په نامه دی حبیب ده یا مثلا یو ناصري په نامه څوک ده دا خو نشي کولی اگر مګر پلار نیکي نه ده معلومه د یو ولس په 28 میلیونو 10 میلیونو سرنوشت باندې لوبې کوي یعنی دغو تلویزیونو ته معلومه نه ده چې افغانستان مطرح او ملي شخصیتونه لري ولې نه راغواړي تر څو به دغو خلکو ته دغو خبرو ته موږ غوږ ورته نیسو که په هوښیاري وایي موږ خو په همغه نظام کې کار هم کړی ده ښه په پوهېږو د وطن په امنیت باندې ښه پوهېږو موږ د کابل ښار امنیت ساتلی او په خپل وخت کې تر څو څه موږ مالته وو ولا د دغو خلکو به وزرونه سوځېدل چې د کابل ښار ته راننوځي
اوس ګلبدین هم راغی د مدني حقوقو مدافع وګرځېدل تر پرونه د کابل د خاورو سره سم کو اوس راغلی په د جمعې ورځې د جمعې لمانځه په خطبې کې ته د میرمنو مدافع وګرځېدلې دا خو هیڅ امکان نه لري دا ولس رښتیني اشخاص سره لري چې هغه ملي حرکتو ته ملي ژمنو ته ژمن وي او ملي یووالي ته ژمن وي نور زه څه نه وایم بخښنه غواړم لږ خبرې مې ډېرې وکړلې ډېر تشکر تاسو صاحب ډېره مهرباني کلیوال صاحب دا خبرې راټولوو څنګه دی خوښه ده چې سمه ده خالد صاحب دا خبرې راټولې کړو سره د اختر ورځ ده دا زمونږ اورېدونکي به هم مانه لري څوک به چیز کې څوک به د قربانۍ کبابونه خوري دې وخت هم په نظر کې ونیسو او څه ویلو خو اورېدونکي به هم دومره حوصله ونه لري چې همداسې ناست خبرې خو ډېرې دي موږ سره هم ډېرې خبرې دي سړی ډېرې خبرې وکړي نو خو خادم صاحب نن د مجلس کافي خپله د اخلال که دا په یاد وساته او دغه غږ مر باندې وکړو خیر کله کله یې رېږي ټول وطن اخلال دی ولا که څوک ورته غږ کوي په دغه یو وړي کې اخلال دی موږ د ستوني ما ستا تخلص خادم د دې خاطره فرق کوي اخلال خو په خدمت باندې تاثیر نه کوي هغه روان جریان دی جناب خادم صاحب څه وایم مهرباني وکړه دا نن ورځ خبرې راغونډې کې خبرې خو دوستانو ټولې ډېرې خوږې او درنې وکړې زما په نظر باندې او رښتیا دغه ټول حقایق دي چې وویل شو مطلب موږ په افغانستان کې په دغه موجودو حالاتو کې ډېر نور شیان لرو چې هغې ته ډېر ضرورت لرو نسبت دې ته چې اردو تقویه کړو ځکه چې اردو د چا په مقابله کې تقویه کوي خو نه د پاکستان ځواب ویلی شو نه د ایران ویلی شو او نه د روس او د چین ویلی شو نو اردو که سره نه مې پروا نشته خو دا ملت په همدغه منطق باندې خو رباني ټول شیونه په پاکستان خرڅ کړل اردو ته بس دویم روان دي په خرڅۍ همدغسې دویم لاس نه دی نیولی که څوک داسې وایي چې دوی نه دی خرڅ کړی رباني به وسلې خرڅه کړي د روس نه راپاتې شوي دي دوی د امریکا نه شیان پاتې شوي دي هغه یې روان کړي د افغانستان معدنونه یې روان کړي کرومیت یې روان کړي ماته چې معلومات دی تقریبا 10,000 معدني نقطې په افغانستان کې هم دا اوس د کار لاندې دي او دغه ټوله د افغانستان شتمني ده او هیڅوک په خبر نه دی او شرکتونه دي او دوی ته پیسې ورکوي او هغه بېغمه سرحد نه پله وړی هغه کوم وکیل د پاکستان دا خبره وکړه چې د عربستان ته خدای تیل ورکړي موږ ته خدای افغانستان راکړی دی نو د دغه خبرو نه داسې معلومېږي چې زه فکر نه کړم اردو ته زموږ څه ضرورت دی چې د چا سره جنګ کړي د چا نه خپل حدودات ساتلی شي نه د خپل وطن د داخل د امنیت که داخلي امنیت لپاره یې غواړي خو همدغه عسکر د بس دي دا کوم چې در سره دستي موجود دي نورو باندې شی کړي که امریکا وغواړي داعش تر پسې راولي سبا د دې ځای نه لرې کوي ته به ځې او هغه به ستا په ځای باندې بیا یو بل هلته ناست دي همدا ستا په شانې به هغه هم وي چې موږ جهاد وکړو او موږ د وطن دپاره دومره ازادي ورته وګټله د پاکستان نه مزاد کړو د ایران نه مزاده و او د هر چا نه دغه خبرې دي چې اصلا ډېرې داسې بې هدفه خبرې دي زما په نظر باندې دی کې کوم هدف نشته خو په هر صورت زه په دې فکر یم چې که د افغانستان سره هر څوک هر دولت ما دا نظر دی طالبان باید په دې باندې غوږونه خلاص کړي که د افغانستان سره هر څوک هر ډول معامله کاندي دا ښه خبره ده خو د ټولو نه مخکې دغه معامله پکار ده چې ما د دولت په صفت پیژنې د دولت یم او که زه یو ګروپ یم چې ما سره معامله کړي که د ګروپ معامله یي که د ګروپ سره معامله که خو دا ګروپ په افغانستان باندې مسلط دی هر څوک پورې چې مسلط و هغې پورې به د دوی پاچاهي کاندي بی د ګروپ سره معامله ده ورسره وبایه که د دولت سره معامله نو اول باید دولت جوړ شي دولت قانون لري دولت اصول لري دولت مقررات لري دولت د ملت په مقابل کې مسؤلیتونه لري دولت د حقوقو ټولو حقوقو ته چې په د دولت په صفت افغانستان په ملل متحد کې امضا کړي دي د هغې ته مکلف دی چې په هغې باندې پابند واوسي هغه ټول شیان د امضا که دولت ته جوړ شي نو که د دولت سره بیا معامله کېده بیا صحیح ده او دا چې د ګروپ سره معامله شي دا مخکې دا خبره وشوه چې موږ نه یو خبر چې ملا یعقوب استاذ چې دې ځای نه تللی دی په قطر کې دا څومره صلاحیت لري د څه شي صلاحیت لري دی څومره صلاحیت لري چې دا قرارداد اوسه پورې قرارداد امضا شوی نه دی خو یو پیشنهاد شوی طرحه ده
معلومه کیږي چې په دې کوم شیان دي او وروسته بیا د دوی سره نتیجې ته رسېږي خبرې به وروسته پکې راوځي اول خو باید قانوني مرجع پیدا شي د یو دولت په صفت خو یو قانوني مرجع وجود شتون ولري چې دا کارونه وکړي نو چې ته څومره صلاحیت لري چې دا کارونه کړي دا صلاحیت چا درکړی نو په دې خاطر باندې د ملت سوال د ټولو نه مخکې دی باید ملي غوښتنې او د ملت هغه نیمګړتیاوې چې لري هغې ته زیاته توجه وشي که چېرته ملت جوړولی شي مخکې زادي صاحب خبرې وکړي چې د ازبک او تاجک او ترکمن خو موږ په مجموع کې دغه ټولو ته ملت وایو د غلو نه په غیر غله د ورنه منفي کاندي نور د ټول سره را یو ځای کاندي هغه د په څنګ کې ودرې ملت د جوړ کاندي او چې ملت جوړ شو دولت جوړېږي دولت چې جوړ شو کړی شي چې په آزاد لاس باندې د ټولې دنیا سره قرارداد وکاندي قراردادونه وکاندي او د ټول نه مخکې دا ده چې همدې قطر نه دا پوښتنه وکړه چې زه وزیر دفاع د افغانستان یم د افغانستان د دولت په رسمیت پیژنې که نه چې په رسمیت نه پیژنې نو تیش قرارداد را سره کړي د دې تضمین چېرته دی چې دا قرارداد به بیا تطبیق شي زه یې تطبیقولی شم ته یې تطبیقولی شي چې د دولت سره کلیوال صاحب هغه وایي چې ما جوړ کړی نو د تا سره د څه قرارداد کوم ته خو زما خپل شی نه خو خپل شی ګوره چې خپل شی د یې زه صحیح ده همدا ستا خپل شی ما خو اوس زه د یو ملت په مقابل کې مسؤلیت لرم هغه څنګه کړم دا پوښتنه خو کړی شي خو د دې نه موږ نه پاګو چې ملا یعقوب استاذ د خلیفه سره څه ویلي دي د وزیر دفاع سره څه ویلي دي د رئیس د امنیت سره څه ویلي دي د څه ضرورت لري کوم مشکلات لري هغه څه شی کاندي پیسې ورکوي معاش ورکوي جامې ورکوي سلا ورکوي صحیح منصب ورته روزي څه شی ورته کاندي دا خبرې خو موږ په دې نه پوهېږو خو منتها یک یو شی چې ډېر مهم دی زما په نظر باندې هغه دا دی چې د قانون مخې نه باید دا کارونه وشي لکه مخکې چې اشاره وکړه ما په خیال باندې ګرډیوال صاحب وویلو چې کرزي د امریکا سره معامله وکړه خو قانون ته ونه سپارله شوه که چېرته دغه معامله چې اتمر د امریکا سره ستراتیژیک تړون اعلان کړ دا ولې پارلمان ته لا نه ړه په دې باندې ولې پارلمان خبرې ونه کړي هلته خو د ملت نمایندګانو هغې ته خو کرزي لویه جرګه راغوښتې وه لویې جرګې ویل چې دا وکړه کرزي ویل زه یې نه کړم نو دوباره چې اشرف غني پاچا شو او پارلمان موجود و خو دغسې ملي مسایل دي باید پارلمان ورباندې امضا کړی وای نو اتمر څو کاره و چې هغه امضا ورباندې کړه خو بیا هم هلته یو دولت و یو اساسي قانون و رئیس جمهور به صلاحیت ورکړی هغه به امضا کړی خو اوس دلته قانون شته اوس موږ نه پوهېږو چې زموږ امیر المؤمنین کوم ډول وظایف لري څه شی لري د ده وظایف څه شی دی صلاحیتونه یې څه شی دی او مسؤلیتونه یې څه شی دي دا ټاکلی چا دی او کومه مرجع ده چې بیا که فرضاً سبا د خلاف د قانون عمل وکړه چې دی بیا لرې کړه کومه مرجع شته هغه مرجع کومه ده دا وزیر دفاع چا ټاکلی دی کوم قانون شته نو په دې حسب باندې غیر قانوني کړنې دي چې دنیا هم ورباندې چاپېره ده او د ملت ته نورې ستونزې پیدا کوي او همدا خبره صحیح ده چې که د جګړې د ګرمولو دپاره یې که نو جګړه به ګرمه وساتي کله به یې د یوه سره په غاړه کې ورچولي کله به یې خپلو منځو کې په غاړه ورچولي خو د افغانستان د خلکو دپاره یې خیر نشته د افغانستان خلک به همدغسې وږي تږي نهر بربند او هر څوک چې دغه وشي دوی وایي چې موږ 21 میلیونه پاسپورټونو ته ضرورت لرو نو چې 21 میلیونه نور هم درنه لاړ شي تا سره به پاتې څوک هم د دوی خپلې کورنۍ به پاتې او دوی پاږي وطن یې پاږي نو چار شی په کار نو خبره دا ده چې یو لوی مصیبت دی را روان دی ځکه حدودات نشته قانون نشته اصول نشته مسؤلیتونه نشته او کړه روان دي دا چا په خپله خوښه او دا کړه به روان یم دا به روان یم دغسې یوه خبره په دې اخره کې کومه ما ساتلې وه چې په اخر کې به کوم کلیوال صاحب تا را څرګنده کړه دا خبره چې یو متقاعد پاکستانی جنرال وویل چې اللہ نے عربستان کو تیل دے دیا اور اللہ نے ہم کو افغانستان دے دیا په دغه 22 میلیونه مملکت کې په دا 6,000 انتحاري عسکري کې په دا دومره قوي طالب کې په دې دومره مشرانو کې هیچ چا د دغه سړي اعتراض باندې په خبره باندې اعتراض بس دا خبره نو موږ په حقیقت کې اصلا ملت نه یو د بل چا په لاس کې ملت یو د بل چا په لاس کې خلک یو د بل چا په لاس باندې جوړه د بل چا په لاس ورانه خادم صاحب اجازه دی او څه وایم خادم صاحب اجازه ده خنه د ملتونو خو یو جواب دا دی زه تم د دغه ملت غړي یو دا یو څه ورته وایو خو په اصل کې دا د حکومتونو وظیفه ده حکومت نشته وروره کوم حکومت د تشي حکومت کوم ځای حکومت خو تا ویل چې په قطر کې جوړ شو او کابل ته راشوټ شو
نو دا حکومت دی چې نه اصول لري نه قانون لري نه پرنسپ لري حکومت ما حکومت دسی یاره چې دومره هم نشي کولی نو بس ماما خادم صاحب اجازه ده یو څه ووایم. که د قطر سره دا قرارداد امضا شو که د قطر سره دا قرارداد امضا شو نو ان شاء الله چې بیا به د پاکستان ځواب وي او بیا به زموږ ته دغه راکړي قوت به راکړي ځکه چې خادم صاحب اجازه ده قطر امریکا په لاس کې دی او چې امریکا ورته ویل هماغسې وشي مهرباني وکړئ خادم صاحب اجازه ده مهرباني دا څه نظامونه چې په دې هیواد کې د څو لسیزو کې حاکم شوي دي دا د پردیو استخباراتي د پردیو یرغلګرو هیوادو غلامان دي او د خپل ولس او د خپل وطن دښمنان دي. یو یې د بشري جنایت نه سرپنه ده کړې په دې د داود خان د وخت نه نیولې تر نن ورځې پورې ولس کې ځورېدلی ده. اوس هماغه قطر څنګه اوس کولی شي چې زموږ د هیواد سرنوشت وټاکي؟ همدغه داود خان چې صدر اعظم و د قطر چې نوی جوړ شوی ډاک د خدای و د داود خان یې وغوښتل چې موږ ته خپل سفیر راولېږه. هغه ویل چې زه خپل سفیر هر ډاک ته نه لیږم مګر موږ اوس موږ د ولس او زموږ د هیواد په سرنوشت باندې لوبې کوي. زما یوه خبره ده اولي خبره مې هم ده په دې ژوندانه کې اخري خبره مې هم د ژوند د مرګ پورې همدا ده تر څو چې دا ملت په خپله راویښ نشي تر څو چې دا ملت په خپله دا وطن د دغو غلو قاتلینو بشري جنایتکارانو نه که مجاهد و پخوانی که طالب ده که هر څوک ده چې تنې خلاص یې نه کړي بل څوک نشي کولی. په دې کې یوازینۍ لاره د خلاصون همیشه تکراروم د لر او بر پښتون یو ځای کېدل دي او د دغو د ګردیوال صاحب خبره چې دغو سپږو ورږو ورکېدل د دې هیواد څخه دي دا هیواد ارامه کېږي تر څو چې پردي هیوادونه زموږ سرنوشت ټاکي او موږ ته د ژوندانه لاره ښیي د حکومت نظامو په خدای تر قیامت ورځې پورې که دا هیواد په پښو ودرېږي او سوله ورکې ټینګه شي. مننه. ډېر تشکر کوم مننه دا ستاسو خوږې خبرې وې. زه خو نورې خبرې ډېرې دي خو وخت کم دی خبرې نشو کولی. یوه خبره چې ملا محمد حسن اخوند هغه کړې ده د اختر نه په ورځو کې په خیر مې د کابل کې یوې غونډې ته کړې دي هغه دا خبره کړې ده چې ښځو ته چې کوم حقوق اسلام ورکړي خدای ورکړي دي هغه هېڅوک نشي بدلولی هماغه موږ تطبیقوو. خو دا معلومه نه ده دا دې باندې هم خلک لګیا دي چې دا حقوق را پیدا کړي ځکه دا باندې خو ملایان پوهېږي عوام خو پرې نه پوهېږي. عوام بیچاره خو هغه دی موږ تاسو په دې میډیا کې کتلي دي په سلهاو کسان یې نیولي ولکه د قنوت زده و چې ووایي نو هغه به په دې څه خبرې دا به د خپلې خور او ښځې او د ورندار او د بل او د بل چې په دې حقوق خبر نه هغه به څنګه تطبیق. دا ډېره درنه مسله ده دې باندې جناب خادم صاحب هسې د وخت تېرېده دي دا بانې دي تشه باندې باندې د وخت تېرېده دي او شپې سبا کېده دي نور څه خبره نشته نه حقوق شته نه د حقوقو مسله چرحه ده نه په دې باره کې حقوق په هغه وخت کې یو ځای کې چې حقوقدان موجود دي هغه سړی په حقوقو باندې پایي. نو چې ته حقوقدان نه لرې چې ته د قرآن عظیم شان د احکامو دپاره مفسر نه لري ته په چا باندې دا کار جوړي دا په چا باندې کړي خو دې ته به انتظار وباسو دوی به ناستې او همدا خبرې به کوو موږ به یو ورو ملت به همدغسې اور کې سوځي او ورو ورو به جګړې را پراخه کېږي نن به په یو ځای کې خلک مړه کېږي سبا به بل ځای کې مړه کېږي په یو ځای کې جګړه شروعي سبا به بل ځای کې شروعي او ورو ورو به دغه ملت همدغسې پاکستاني سناتور به یې چې بس مواد زموږ دي او سرونه یې د خدای دي چې هر پلو لاړه قربانۍ همسې روانې دي اختر تېر شوی دی نور به هم قربانۍ ملت ورکوي او ځمکه چې ده د مسلمانانو کې سرحد نشته مسلمانانو کې سرحد نشته بس دا وطن ښه نارینهو ته اړتیا لري چې همداسې په زغرده او په پرېکړه توګه ووایي چې طالبه مجاهده دا څه ډلې ټپلې چې تېر شوي دي نه دې منم دا وطن د چا ده هماغه د اصلي خاوندانو ته باید ور وسپارل شي تر څو وکولی شي د دغو ټولو ګاونډیو هېوادو په مقابل کې هغه سپر وي چې د چا زور ورباندې ونه رسي. نه دا خو ډېره سمه خبره ده جناب زازی صاحب خو خبره په دې کې ده چې دغسې خلک به څوک را پیدا کوي دغه داسې خلک نه دا خو داسې اسانه خبره نه ده چې داسې خلک را پیدا شي دا ذهني کار ته ضرورت لري. تا مخکې د ګردیوال صاحب خبره واورېده چې موږ په دا څلوېښتو کلو کې 4 نفره پیدا نه کړه چې موږ په یو لار روان شو نو چې نه دا خلک د کومه کې دا خبره ده دا ښه کار دی چې وشي خو دا خلک به د کومه کې دا څوک جوړوي دې دپاره ذهنیت جوړول ګوره
ملي شخصیتونو ته اړه لري. دې دپاره ذهنیت جوړول پکار دي، د دې دپاره کار پکار دی، د دې دپاره د خلک ټولول. په دې غونډو قومونو کې دوه قومه سره په یو لاره باندې نه ځي، دوه کوره کې دوه کسان دي، دوه ورونه دي، په یو لار باندې نه ځي. ته داسې لویه قربانۍ ته راکشکې څنګه راځي؟ هېڅ شی هم نشي کړی. کلیوال صاحب درې خبرې دي. ملي شخصیتونه چې کوم ځای ملي دی؟ یووالي ترجمان څنګه یې پیدا کړي؟ نه ګټه خبرې ترجمان خو دي. صحیح دي. دا ملي شخصیت څنګه پیدا کړي چې هغه ته دا ټول یې ومني چې دا ملي شخصیت دی؟ دا باید د ولس راجګ شي، بله لار نه لري. که همداسې ولس موده ته پروت څه دي، شي؟ څوک یې راجګوي، څوک یې کنټرولوي چې راجګ شي؟ خپل منځ کې به سره ووژني که نه، بل کار خو نه اندازه کاندي. ورته دي. خپل منځ کې به وژني، نو بل کار خو نشي کړی. د دې دپاره یو ذهنیت جوړول پکار دی. اول دغه ملي اشخاص چې موږ یې وایو، څوک ملي دی؟ یو ملي شخصیت څوک دی په افغانستان کې زه اوس؟ تاسو له یوه قصه کوم، د ډېرو پخوانیو کلونو ده. ځاځی صاحب هغه وخت په کابل کې موږ سره یوه جلۍ راغله، ایرانۍ، د مرکزي پوستخانې ته راننوته، او په دې مرکزي پوستخانه کې به د ده کوم خط پروت شی به، خو پوستخانه تړل کېده، خلک په وتو کې، موږ هم همداسې په وتو کې. د ښځې یو ځل غږ کویلې، ایرانۍ ویلې از داود خان تا پایان همه دزدیم. دا خبره وکړه، ما ورمنډه کړه چې زه دا جلۍ ووهم. یوه بله افغانه جلۍ وه، هغې په ما غږ وکړې، ویلې پام کوه ورور، غرض پرې ونه کړې چې په تا ډېر اتهامونه لګېږي، ته یې ما ته پرېږده. ویلې په دې کوسۍ کې ونیوله او د دې پوسټ آفیس د منځه دغسې کش کوله لکه سپی، مړی سپی چې سړی کش کوي، او په دا ټول د پوسټ آفیس په هغه 15 18 پاټ کې زینو کې دغسې ښکته کړه، هلته یې بوتله او د سړک په سر یې بیا هلته خوشې کړه، 2 درې لغتې ورته ورکړې. هغه وخت کې تا دغسې ملت لرلو. اوس وایي چې الله نه هم په افغانستان دی یا په 32 میلیونو کې یو سړی اعتراض نه کوي. زه د کلیوال صاحب خبره تاییدوم، ته به دا خلک څنګه راټول کړي؟ هېڅ دا مشکله ده، دا آسان کار نه دی. دا ډېر لوی کار غواړي، دا ډېره لویه قرباني غواړي. خبره همدا ده، د خلاصي لاره همدا ده چې رښتیا ملي اشخاص باید پیدا شي او ملي قوت باید پیدا شي چې ځانونه خلاص کړه. خو د دې ملي قوت پیدا کېدل دا ډېره لویه معضله ده، دا اسانه خبره نه ده. دا په دې نه دي چې موږ تاسې تلویزیون کې ناست یو دلته خبرې کړو او خلک یې اوري چې موږ ملي شخصیت ته کومه کړو؟ څوک دی؟ تاسې راته راوښیې به دا تاریخ کې چې موږ د اول نه سر نه تر اخره پورې تېر شوی کوم دی او یا به څوک را پیدا شي؟ کلیوال صاحب ناامیدي چې دا مرګ ده. موږ باید څاڅکي نه سیلاب جوړېږي. موږ روان د مرګ په لور باندې یو، موږ د مرګ په لور روان یو. ځاځی صاحب موږ د مرګ په لور روان یو. د نجات لاره زموږ دپاره اسانه نه ده. خادم صاحب زه د اخر کې یو خبره وکړم، خبره به آخري خبرې، آخري خبره به انشاءالله. بنیادی خبره اصل کې دا ده چې دا ملي خلک خو د اسمانه نه راغورځېږي، خو همدای موږ او تاسو کې دي، دا به مخې ته کوو. اوس کېدای شي په څلوېښت زموږ او ستاسو په فکر برابر نه وي، خو یو 50% او 80% یا 80% برابر یې که نه، دا دې په قلاره راغلی. خو دا زموږ او ستاسو ټولو نه دا غواړي چې یاره موږ دا خلک ارزه کې یاد کړو او ارزه کې رامخې ته کړو، نو هله به دا شی کېږي. او دا زموږ او ستاسو پروګرام هم چې کم دی، که موږ او تاسې په راتلونکي نږدې وختونو کې داسې اړیکې پیدا نه کړی شولې یا خلک هم پیدا نه کړی شو چې زموږ او ستاسو دې میدان ته راشي، هغوی هم برخه واخلي، په شریکه کار وکړی شي، دا رښتیا خبره ده چې اصل کې دا قصه